په 2015 کې د فوربیز مجلې پر اساس د نړۍ د 10 مالدار کسانو څخه 15 یې د یهودو له نسل څخه دي. د فیسبوک مشر مارک زوکربرګ، د اوریکل کمپنۍ مشر لیری ایلیسون، د ګوګل مشر لیری پیج، سرجی برین او سټیو بیلمر د مایکروسافت مشران، چې دا په نړیواله کچه د 15 میلیونه کسانو د جملې څخه کافي شمیر دی. او همدارنګه که څه هم یهودیان په امریکا کې تر 2% کم دي، کال په کال د دوی شمیر د هیواد د 400 مالدار کسانو په لیست کې 60% زیاتیږي. خو د دغو ډیرو شتمنو پانګوالو ورهاخوا آیا یهودیان له نورو څخه شتمن دي؟ په امریکا کې د 450 سلنه یهودي کورنیو عاید د کاله تر $100,000 پورې دی، خو د امریکا د نفوس یوازې 19 سلنه خلک همدومره عاید لري. دغه نابرابري په ټولو هغه هیوادونو کې موجوده ده چې پکې د یهودیانو شتون ډیر وي. یعنی موږ د عادي خلکو په اړه خبرې کوو، نه د ځانګړي طبقې خلکو په اړه چې د نورو مذاهبو تر خلکو زیاته شتمني لري. مګر دا یو تصادف نه دی، خو څو داسې کارونه دي چې دا خلک یې له نورو مختلف ترسره کوي او د دوی په مالداره کېدو کې مرسته ورسره کړې ده. او د دې لپاره چې پوه سو چې دا څنګه ممکنه ده، نو موږ باید یو څه د دوی و تاریخ ته وګورو. د پیړیو راهیسې یهودیان په ټوله نړۍ کې رټل سوي او شړل سوي دي، چې دې وضعیت هغوی اړ کړي تر څو داسې وړتیاوې خپلې کړي چې په ستونزمنو حالاتو کې ژوندي پاتې سي او پرمختګ وکړي. کامیابېدل د دوی د مرګ او ژوند مسله سوه. دا هر څه په 1915 کال کې شروع کیږي، کله چې امپراتور هارډرن یهودي پوځ ته ماته ورکوي او یهودیان سزایان کوي او له بیت المقدس څخه یې شړي. نو هغوی پرته له دې چې د پیژندل سوي نړۍ په ګوټ ګوټ کې خپاره سي بله لاره نه لري. په منځنیو پیړیو کې ډیر یهود د کوچنیو ټولنو د جوړولو څخه په استفاده لویدیځي او مرکزی اروپا ته کډه سول. هغوی په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د خپلو اعمالو د برخلیک څخه په تیښته وو، خو په اروپا کې هم د خپل خراب عادت له وجې قبولیت پیدا نه کړ. له منځنیو پیړیو تر دویمې نړیوالې جګړې پورې یهودیان د خپلو ناوړه کړنو له کبله په ټوله نړۍ کې منفور وو. قانوني محدودیتونه باندې لګېدلي وو او هر چا به له خپله ګاونډه په زور شړل. دوی په عامو ادارو کې د استخدام او د حرفوي ټولنو سره د یو ځای کېدو څخه مناسب وو او په همدې خاطر دوی د ډیرو مسلکونو څخه بې برخې سوي وو. دوی نه پرېښودل کېده چې بزګران یا حرفوي کارګر سي. د صلیبي جګړو په دوران کې د 11مې او 14مې پیړۍ ترمنځ دوی په مختلفو اروپایي ښارونو کې هم قتل عام سول، ځکه دوی د صلیبیانو سره هم ستر خیانتونه وکړل. په ډیرو ځایونو کې دوی مجبور کېدل چې په جلا ښارونو کې ووسیږي او په څو ځله د اروپا له مختلفو برخو څخه هم وایستل سوه. په 1290 کې انګلینډي ایډوارډ ټول یهود د هغوی د دوکه‌باز خوی په خاطر له هیواده وایستل او همداسې پیښې په فرانسه کې په 1394 کې، په اسپانیا کې په 1492 کې، په پرتګال کې په 1409 کې او داسې په نورو ډیرو ځایونو کې تکرار سوې. او همداسې پر هغه ځایونو چې دوی کولای سوای بیرته ورته راوګرځي سخت محدودیتونه لګول سوي وو. د مثال په توګه دوی نسوای کولای چې مځکې رانیسي. په منځنیو پیړیو کې په اروپا کې په جایداد کې سرمایه گذاري کول د مال د ډیرولو اصلي لارې وي. نو دا چې دوی د مځکو د رانیولو څخه منع سوي وو او اکثره مسلکونه پر دوی بند سوي وو، نو دوی بغیر له تجارت کولو بل لار نه درلوده چې دا یو داسې تجارت وو چې که هر ځای پسې اخیستل سوی وای در سره وړلای دي سو. د مال جوړولو یو داسې طریقه چې نه ضبطیږي. په پایله کې یهودیانو په ډیرو هیوادونو کې یوازې خپل ترمنځ سوداګریزې اړیکې جوړې کړې. د دوی دا وړتیا چې د هر کلتور او ژبې د خلکو سره خبرې وکړي یوه ستره ځانګړنه سوه. د پیړیو راهیسې یهودیان په ډیرو ژبو پوهېدل، ځینې وخت بیا په بیخي ډیرو ژبو پوهېدل. دوی په کور کې په عبراني یا یدیشي ژبو خبرې کولې، هغه ژبه چې په ځایي سیمو کې هم خلکو خبرې پرې کولې، او نورې ژبې به یې د تجارت لپاره زده کولې. په داسې یوه زمانه کې چې لویې شخړې روانې وې او د بېلابېلو سیمو ترمنځ کلتوري، ژبني او حتی مذهبي خنډونو شتون درلود، یهودیان وتوانېدل په ګڼو سوداګریزو توکو کې وده وکړي، په ځانګړې توګه په قیمتي محصولاتو کې لکه مسالجات، ورېښم، طلا، سپین زر او الماس، چې لیږدول یې اسانه وو خو قیمت معلومول او خرڅول یې ستونزمن وو. دا محصولات اکثره په پور خرڅېدل، نو د رانیونکو شهرت او باور اړین وو، او دا باور د یهودو په څیر په کوچنیو ټولنو کې ممکن وو، کوم چې هر یوه به یو له بله سره پیژندل. د 14مې پیړۍ یو یهودي تجار کولای سوای
چې په امستردام کې له بزګرانو څخه د بازار په مارکیټ کې وړي واخلي او بیا قاهرې ته ولاړ سي او هلته هغه محصولات پر یو یهودي تجار وپلوري چې د دوی په ژبه لیکل او لوستل کولی سي او دوی ته ورته یهودي کلتورونه او اقتصادي قانونونه لري. بیا د کولی سوای چې اروپا ته له مسالو او څه نورو ارزښتناکه شیانو سره راوګرځي. دې تجارت مالي اړیکو او د لارو بلدتیا یهودیانو ته ښه ګټه په لاس ورکړه او داسې بازار ورته د لاسرسي وړ و چې نورو ته نه و. په داسې حال کې چې کاتولیک د قیمتي ډبرو سوداګران مجبور ول چې د امنیت او محاکمې لپاره ډیره شتمني ولګوي، یهودي سوداګر پوهېدل چې یو بل یهودي به دی دوکه نه کړي، ځکه په دې سره به ټول یهودیان په دې پوه سي چې دی غل دی او له سوداګرۍ څخه به د تل لپاره وایستل سي. په دې توګه یهودي سوداګرو تر خپل منځ یوه کوچنۍ ټولنه جوړه چې په تدریجي ډول مالداره سوه او د دوی نفوس په بېلابېلو صنعتونو کې محسوس سو چې ان تر نن ورځې پورې هم محسوسیږي. د مثال په توګه د الماس تجارت تر اوسه یهودیان په لاس کې لري او اسرائیل د فابریکو دریم غټ مرکز دی. مګر دا چې یهودي تجاران مالدار سوه نو دوی د سود ترڅنګ د مالی منځګړیتوب په څیر یو بل اقتصادي فرصت هم ترلاسه کړ. په منځنیو پیړیو کې کاتولیک کلیسا د سود خوړل منع کړه. سود پر قرض باندې پیسې ډیرولو ته وایي. کلیسا د ګټې په بدل کې د پور ورکول اقتصادي غولونه یا تیر ایستنه بلله او دا کار یې د بېوزلو څخه غلا ګڼله. دغه موضوع یهودیان دې ته اړ کړل چې په خپل منځ کې د پور ورکولو په سوداګرۍ کې سرمایه گذاري وکړي، ځکه دوی تر دې ډول مذهبي محدودیتونو لاندې نه وو. د یهودي دودونو پر بنسټ که سود ته اجازه ورکړل سي نو دا شی اخلاقي پایلې لرلی سي. د پیسو په پور ورکولو کې د سود اخیستل روا بلل کېدل، خو یوازې هغه مهال چې شرایط عادلانه او ښکاره ټاکل سوي وي. په اصل کې د یهودي دود له نظره پر ځای د دې چې پیسې په خیرات کې ورکړي، په پور ورکول یې د صدقې او خیر ښېګڼې عمل ګڼل کېږي. د قرض کولو سره نور کولی سي خپل تجارت شروع کړي او خپل خپلواکي او وقار وساتي. د پورونو او سود په هکله دغه مثبت نظر ډیر یهودیان دې ته وهڅول چې د پور ورکولو او بانکدارۍ په کاروبار کې بوخت سي. د وخت په تیریدو سره یهودي بانکداران په تجربه کارو مالدارانو او په تجارت کې په بلدو اشخاصو مشهوره سول. په ورته وخت کې یهودي بانکدارانو د وټې یا صرافۍ سیستم جوړ کړي چې په مټ یې کولی سوای په ټولو اروپا کې د سود تجارت ته وده ورکړي. دې کار غیر یهودیان دې ته وهڅول چې پر دوی باور وکړي او د دوی د بانکي خدماتو څخه کار واخلي. څنګه چې اروپایي اقتصاد پر پراخېدو سو، یهودي بانکدارانو د سود په مټ د سوداګرۍ د تمویل، د تجارانو د ملاتړ او د اروپایي باچاهانو په مالي ملاتړ کې ستر رول ولوباوه. دې باچاهانو به هم د دوی څخه پیسې پیرولې او هم به یې ډیر مالیات ځینې اخیستل. ځینې وختونه به دې باچاهانو د پورونو د سود د بې اندازې ډیرېدو په خاطر حتی یهودیان له خپلو هیوادونو وشړل او د هغوی شتمني به یې هم ورڅخه ضبط کړه تر څو یې د پور او سود د ادا کولو څخه ځان خلاص کړي. دا د شړلو او رټلو تاریخ دا واضح کوي چې ولې د یهودو ټولنې تر نورو ټولنو قوي دي. تر دې وروسته دوی مجبور سول چې پر خپل یووالي نور هم کار وکړي تر څو په تجارت، پور ورکولو او سود اخیستلو کې په لویه کچه نور ته مجبور نسی. وروسته یې دا موضوع له مذهبي پلوه هم مهمه وبلل او خپل قوم ته د مذهبي لارې همدا ډول ذهنیت جوړول پیل کړل. مثلا په یهودي کلتور کې د اریوټ په نامه یو مفهوم دی چې معنا یې د ټول یهودیان د یو بل لپاره مسؤله دي. دا په دې معنا چې د یهودي ټولنې هر غړی دا وظیفه لري چې د ټولنې د بل غړي سره مرسته وکړي تر څو هیڅوک شاته پاتې نشي. د ننني یووالي دوی ته دا زمینه برابر کړه چې په خپل منځ کې داسې حمایتي شبکې جوړې کړي چې دوی ګډ کار کولو ته، د علم تبادلې ته او د عایداتي سرچینو سره شریکولو ته وهڅوي. دوی یو د بل سره د مرستې سیستم جوړ کړي چیرې چې مالدار خلک له غریبو او اړمنو خلکو سره د دې لپاره کومک کوي چې هغه پر ځان بسیا سي او پرمختګ وکړي. هغوی د یهودو لپاره د بې سوده پور ورکولو مؤسسې جوړې کړي چې اړمنو کسانو ته د کاروبار پیلولو یا د پورونو د ادا کولو لپاره پرته له دې چې بهرنیو پور ورکوونکو ته مخه کړي مالي مرسته برابروي. همدارنګه دوی خیریه ټولنې جوړې کړي چې د ټولنې د خیرات پیسې اداره کوي او د کونډو یتیمانو او اقتصادي ستونزو لرونکو خلکو سره مرسته وکړي. خو دا موسسې نه ناڅاپي او نه هم بې پلانه رامنځته سوي دي. یهودو په ډیر وخت د خیراتونو
ډیر منظم او پرمختللي سیستمونه جوړ کړه. ځینې خاصو سازمانونو بیا ټول هغه شیان چې یو شخص اړتیا ورته لري برابرول، له مفتو خوړو او قرضونو رانیولې تر تعلیم او بیا د کفن او د پند تر خدماتو پورې. په ډیرو مواردو کې داسې بشپړې زیربناوې په دې نیت جوړې شوي چې د ټولنې هیڅ غړی وروسته پاتې نشي، پرته له دې چې هغه څومره شتمن دی. همدا یو د بل منظمه مرسته د یهودانو د اوږدمهاله مقاومت سبب سو. په اکثره مواردو کې ځوانو سوداګرو ته هیڅ اړتیا نه ده پیدا شوې چې بهرنیو بانکونو ته دې مخه کړي. دوی کولی سول د خپلې کورنۍ غړو یا د ټولنې د مرستندویه صندوقونو له لارې لومړنۍ سرمایه ترلاسه کړي تر څو کاروبار پیل کړي، کور واخلي یا یې په زده کړو کې مصرف کړي. همدا داخلي مالی لاسرسی د ټولنیز پرمختګ قوي وسیله شوه چې نوو نسلونو پرته له دې چې پر هغه بهرنیو ادارو تکیه وکړي چې اکثرو یې تبعیضي چلند ورسره کوي وکولای سول پرمختګ وکړي. په دودیز ډول د یهودي لمانځه لپاره د لسو نارینهو حاضرېدو ته اړتیا وي چې ورته مینیان ویل کیږي. په هر ښار کې هر کنیسه یا عبادت ځای همدا ډول مینیان لري. نو هر ځل چې یو یهودي سوداګر سفر کوي نو کولی سي په مینیان کې د هغه سیمې د یهودو سره یو ځای سي او هلته د نوو اړیکو جوړولو فرصتونه پیدا کړي، او دا چې په دغه ډول د اړیکو جوړول پرمختګ کوي او زیاتیږي نو نوي فرصتونه ورسره پیدا کیږي. همدا د متقابل مسؤلیت اصل تر نن ورځې پورې پاتې دي چې د بحرانونو په وخت کې د محفوظیت د یو سیستم په ډول او د ثبات په وخت کې د پرمختګ د یو سیستم په ډول کار کوي. دغه د خپلمنځي مرستې اصل د شلمې پیړۍ تر ترټل کېدو او شړل کېدو وروسته لا ډېر دوی ته مهم سو. د هولوکاست په څیر پیښو د دوی د داخلي یووالي ضرورت پیاوړی کړ. د نه تصور کېدونکو سختیو ترګاللو وروسته یهودي ټولنو پر سپما، سوداګریز نوښت او متقابلو مرستو باندې دوه چنده ټینګار وکړ. په دې سره یې دا یقیني کول ترڅو راتلونکی نسل د دوی د خبیث طبیعت د پایلو سره د مقابلې لپاره له زغم او ځواک څخه کار واخلي. دا متقابل مسؤلیت زده کړې ته هم غځېږي چې باید د ټولو لپاره وي، نه یوازې د شتمنو لپاره. دا یوه دنده ګڼل کیږي چې له نورو سره د زده کړې په ترلاسه کولو کې مرسته وسي، ځکه پوهه د بریا او ټولنیز پرمختګ وسیله بلل کیږي. لکه په اکثره کلتورونو کې چې تعلیم واکدارانو ته ځانګړی شوی یې، په یهودیت کې حتی هغه غریب ترین شخص هم باید تعلیم وکړي چې دا د یهودیانو د کامیابی یوه بله کلي ده. یهودیان پوهیږي چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره دوی باید پر هغو شیانو تمرکز وکړي چې د دوی د شړلو او سزا ورکولو په وخت کې د دوی څخه نه اخیستل کیږي. په دې خاطر دوی د فلزاتو او قیمتي ډبرو تجارت ته مخه کړه، کوم چې په اسانه پټ او بل ځای ته وړل کیږي او ډیر ارزښتناک دي. او تعلیم هم په همدې خاطر کوي چې یو معنوي شتمني ده چې نه غلا کیږي، او که چیرې دوی مهاجرت ته اړ کړل سي نو کولی سي ورسره یوسي. نو د دوی د خبیث طبیعت په خاطر اقتصادي او ټولنیزو بندیزونو رټولو او پرلپسې شړلو یهودیان اړ کړل چې تعلیم اولویت وګرځوي. د یهودیانو هر یو کور اکثره د کتابونو ډک وي او ماشومانو ته د کوچنیوالي څخه لوستل او تورات ورزده کوي. دا د هغوی د تحلیلي او انتقادي فکر کولو مهارتونو ته وده ورکوي او د زده کړې لپاره یې قوي انضباط هم پیاوړی کوي. دا چاره د نورو هغو مذهبونو سره چې لوستل پکې مهم نه دي توپیر لري، ځکه چې هغوی ته مذهبي مشران مذهبي کتابونه تشریح کوي. پر زده کړې د همدې تمرکز له امله په یهودو کې د تاریخ په اوږدو کې د لیک او لوست کچه لوړه پاتې شوې، او همدا لامل دی چې که څه هم یهودیان د نړۍ د ټول نفوس یوازې 0.2% جوړوي، بیا هم هر کال د یهودو اړوند موضوعاتو په باره کې په غیر معمولي ډول ډیر کتابونه خپریږي. د یو څو څېړنو پر اساس یهودیان په نړۍ کې تر ټولو با تعلیمه ډله ده. په اوسط ډول یهودیان 14.4 کاله تعلیم کوي. نور خلک لکه هندوان او مسلمانان په سختۍ سره 15.6 کاله پوره کوي. په لوړه سطح دا تعلیم دوی ته د ښو وظیفو او ښو معاشونو چانسونه په لاس ورکړي دي. د یهودیانو په مالی بریا کې یو بل مرسته کوونکی پر خپل مذهب پوره باور دی. د پیړیو راهیسې د یهودو د تعلیم اصل د تلمود په شان مذهبي کتاب دی، چیرې چې شاګردان د پوښتنو کولو، بحث کولو، تشریح کولو او د مهمو نظریو بیا څېړلو لپاره هڅول کیږي. همدې منظم بحث او استدلال زده کوونکي داسې عادت کړل چې د شکمنو حالاتو په اړه غور وکړي، نوښتګرې حل لارې ومومي او
د اوږدمهاله پلانونو په اړه سوچ وکړي. دغه مهارتونه وروسته په هغه عصري مسلکونو کې ډیر په کار راغله چې ژور تحلیل غواړي، لکه وکالت، طبابت، اقتصاد، په پوهنتون کې تدریس او ساینسي څېړنې. نو دا ذهني عادتونه چې د دوی په مذهبي مدرسو کې رامنځته شوي وو، په عصري سیکولریزم کې یې ارزښت پیدا کړ. د زده کړې سره په کلتوري لحاظ د همدې ژمنتیا اغیز په ځینو حیرانونکو احصایو کې ښکاره او څرګند دی. مالي زده کړه هم په یهودي کورنیو کې یو مهم اصل دی، ځکه هغوی یوازې دا نه زده کوي چې څنګه پیسې پیدا کړي، بلکې دا هم زده کوي چې څنګه یې وساتي او څنګه ډاډ ترلاسه کړي چې جمع شوې شتمني ضایع نه کړي. هغه څه چې عموما په هغه کورنیو کې لیدل کېږي چې ډېرې پیسې پیدا کوي دا دي چې د کارګري طبقې د کورنیو ماشومان هر یو په خپل کار کې زیار باسي او په همدې ډول مهم مهارتونه زده کوي، او همدا ماشومان د شتمنو کورنیو د ماشومانو په پرتله ښه روزل کېږي، ځکه چې شتمن ماشومان د مبارزې او د کارونو د سم ترسره کولو کومه هڅه نه کوي. همدا وجه ده چې که موږ ډېرې پیسې پیدا کوو نو باید د ساتنې زمینه هم ورته برابره کړو، ترڅو زموږ اولادونه هغه شتمني بې ځایه ضایع نه کړي او زموږ ماشومان او لمسیان زموږ د بریا له امله بیکاره مخته نه سي. یهودیان په همدې کار کې ډېر ښه دي. په غیر یهودي کورنیو کې مالي زده کړې اکثره و ماشومانو ته تر دې حده محدودې وي چې څنګه یوه ښه وظیفه پیدا کړي، مګر په یهودي ټولنه کې پلرونه دې ته پام کوي چې ښه مالي عادتونه ور وښيي، ترڅو د دوی کوچنیان د پیسو سمه اداره زده کړي. له کوچنیوالي څخه یهودي ماشومانو ته دا ښودل کېږي چې د خپلې کمبلې سره سمې پښې وغځوي، یعنې په زحمت سره سپما وکړي او په هوښیارۍ سره پانګونه. په یهودو کې یو دا ډېر قوي کلتور دی چې د غیر ضروري مصرف څخه په کلکه ډډه کېږي او پر ځای یې پر دایمي شتمنۍ جوړولو باندې تمرکز کېږي. او د یهودیانو یو عام درس دا دی چې د راتلونکو فایدو لپاره د اوسنیو خوندونو قرباني ورکړي، ځکه چې نننی سخت کار سبا ښه بریالي تجارت ته لاره هواروي. دوی خپل مذهبي کتابونه لري چې د پیسو مدیریت، سرمایه گذاري او د خطر مدیریت په څیر مالي موضوعات پکې کې راغلي دي. د مثال په توګه په تلمود کې د تجارت او پیسو پرولو اړوند بحث کېږي او د شخصي مالي چارو اړوند مشورې پکې دي. او همدارنګه په هایبروي کتاب بایبل کې هم د مالي مدیریت په اړه ډېر نقاط راغلي دي. موږ دا نسو هېرولی چې په تاریخي ډول د یهودانو منافق طبیعت چې له امله یې دوی شړل سوي او رټل سوي، هغوی اړ کړي چې لوی مقاومت او قوي سوداګریز ذهنیت ته وده ورکړي، ځکه چې په داسې حالت کې چې د سیاسي واک څخه بې برخې سوي وه، نو د یهودانو ټولنیز پرمختګ په مالي بریا پورې تړلی و. نو په دې خاطر د دوی ټولنه او تجارت هر وخت نږدې اړیکې سره لري، کوم چې په نورو مذهبي ډلو کې د یهودانو د عادت پر خلاف دي چې وایي پیسې بدې دي او د ټولو مشکلاتو ریښه ده، ځکه چې پیسې سړی په فساد اخته کوي. مثلا په عیسویت کې داسې اصطلاحات شته چې وایي د یو اوښ لپاره د ستنې په سپم کې ننوتل تر هغه اسانه دي یو مالدار سړی دی و جنت ته ولاړ سي. نو دا چې په عیسوي کلتور کې پیسې او مال بد ګڼل سوي دي، په یهودیت کې دا نظر کاملا جلا دی. په یهودیت کې پیسې پیدا کول، تجارت کول او مالدار کېدل په اخلاقي ډول هم یو ښه کار دی. یهودیت دې خبرې ته ارزښت ورکوي چې دولت خوشحالي او یو ښه مسؤلیت دی. دوی په دې باور دي چې پیسې باید په هر ډول چې وي وګټل سي او په هوښیارۍ سره مدیریت سي او بیا په کار واچول سي چې نور پیسې وګټي. په یهودیت کې غریبي ته په ښه سترګه نه کتل کېږي، باید د داس حالت سره په کار او هڅه مقابله وسي. تر بیره پر دې یهودي کلتور داسې یو لیدلوري ته کار کوي چې یهودیان دې ته هڅوي چې د مالي بریا لاره ونیسي. د مثال په توګه د عبراني بایبل په تانا فصل کې یهودیان په مالي توګه لومړني کامیاب خلک یاد شوي دي. مالدار او کامیاب خلکو ته په مذهبي ډول په ښه سترګه د کتلو دود د دوی د ټولنې د مالدار کېدو یو لوی راز. تاسو د پوهولو لپاره به زه یو کوچنی مثال درته ووایم. په 1953 کې نیوزیلنډی اډمنډ هیلري اولنی شخص و چې د شیرپا ټینسنګ نورګي سره د ایورسټ غره ته وختي. نن ورځ هر کال په دوبي کې د ایورسټ غره ته دومره ډیر کسان خیږي چې په غره کې د کثافاتو ستونزه رامنځته کړې ده، ځکه ډیر خلک ورخیږي. مګر ولې د 1953 کال د مخه څوک نه ورختل؟ ځکه هیڅ چا باور نه درلود چې دا دې ممکنه وي. مګر کله چې اډمنډ هیلري ثابته کړه چې دا ممکنه ده، ډیرو خلکو ورختل شروع کړه. او یهود همداسې طبیعت لري. د دوی و مذهبي لیکونو او په سلګونو د
د بریالیو او شتمنو کسانو هغه مثالونو ته په کتو چې په ټوله نړۍ کې دي هر يهودي ماشوم ته دا اسانه کیږي چې په دې باور وکړي چې په کار او هڅه انسان بریالی کېدلی شي. د دوی د تاریخي تجربې د نسلونو ترمنځ یو ځواکمن مقاومت جوړ کړی. يهودي کورنیو خپل ماشومانو ته یوازې مهارتونه او پوهه نه ده ورکړې، بلکې داسې ذهني چوکاټونه یې هم ور جوړ کړي چې په ستونزمنو حالاتو کې هم فعال واوسي. د دوی ماشومان په داسې حال کې رالویږي چې د خپل مشرانو تاریخي کوښښونه، هجرتونه، بیا جوړېدل او بل اخره د بریا کیسې اوري. دغه کیسې د ژوند بنسټیز ارزښتونه د ځان سره انتقالوي، لکه زغم، خوشبیني، سخت کار، تعلیم او یووالی. له همدې امله هر راتلونکی نسل اړ نه دی چې له صفر نه د مقاومت هنر زده کړي، بلکې دوی ته د پرمختګ لپاره یو ازمویل شوې تګلاره په میراث پاتې ده چې په ستونزمنو حالاتو کې هم پرې بریالي کېدلی شي. د یهودانو د بریا تر شا یو بل مهم عامل بېساری تطابق دی. دوی په تاریخ کې بې شمېره ځله د خپلو مینو څخه شړل شوي دي چې په همدې ډول یهودي ټولنې د نوو حالاتو سره په تطابق، د نوو ژبو، قانونونو او اقتصادي سیستمونو سره په بلدتیا کې اوس ماهران شوي دي. دوی چې هر چیرې تللي، هغه که امستردام دی، که قاهره ده، که ورسا یا نیویارک دی، دوی د ستې دا زده کړي چې څنګه په محلي مارکیټونو کې وګرځېږي، نوي فرصتونه پیدا کړي او خپلې اړیکې جوړې کړي. تطابق د دوی په خوښه نه دی ترلاسه شوی. دا یو داسې مهارت دی چې ریښه یې د نسلونو څخه و نورو نسلونو ته را انتقال شوی. په عصري نړۍ کې چې هر وخت د بدلون په حال کې ده، دا تاریخي عادت یا چټک تطابق یهودانو ته د نورو قومونو سره د سیالۍ په ډګر کې ډېر ګټور تمام شو. د شړلو او بې ځایه کولو څخه ډک تاریخ یهودیان دې ته جوړ کړه چې خپلو تجربو ته یې وده ورکړه، داسې ستراتیژي او وسایل یې جوړ کړه چې د پرمختګ لاره یې ورته اسانه کړه. ډیرو بالاخره ډیر مال راجمع کړي، نور تعلیم او د خپلو کورنیو او ټولنې لپاره د نورو فرصتونو په پیدا کولو کې مصرف کړ. آیا دا هرڅه دا تشریح کولی شي چې ولې یهودیان نن ورځ ډیر شتمن دي او په امریکا او اروپا کې ډیر قدرت او مقاومونه لري؟ خلاصه خبره دا ده چې کله به چې حالت بدل سو، یهودیانو به له هر ډول فرصتونو ګټه اخیستل. د پیړیو بیا ځای کېدلو او شړل کېدو وروسته دوی پر خپل منځي اتحاد کار وکړ. ځان یې د نورو د احتیاج ویست، په خپلو منځونو کې د باور فضا رامنځته کړل، په خپلو منځونو کې چم او فریب کم کړ. کنه د دوی په مذهب کې د یهودو څخه پرته د نورو انسانانو سره چم او فریب کول ثواب دی، هغه که په هر ممکنه طریقه وي. کله چې عصري سیکولري هیوادونه جوړ سوه، یهودیان دې ته ښه آماده وه چې په سیاست، تجارت او تعلیمي نړۍ کې د مشرتوب چوکۍ قبضه کړي. د امریکا او اروپا په څیر آزادو او کاپیټالیستو ټولنو کې یهودیانو داسې پرمختګ وکړ چې تر اوسه یې نه و کړی.